د پیدایش نه مخکې پروردګار داسې حالات پیدا کړل چې خلکو کې تبدیلي بالکل بل. یا خو دغه د عربو خلکو د مکې ډاکې به یې کولې، بدعملۍ به یې کولې، او د دنیا غلاګانې به یې کولې، ظلمونه به یې کول، لوی به یې جمدۍ خښولې. د نبي علیه السلام د پیدایش نه لږ غوندې مخکې یو ډله راوچته شو په مکه مکرمه کې. هغې وی یاره دا قوم خو ډېر پلانت شو، ډېر خراب شو، غلاګانې شروع شوې، زناکارۍ شروع شوې، بدعملۍ شروع شوې، د دې مخنیوي پکار یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کېنول، مشران یې کېنول، وی نه دا څه کوو موږ فحاشي، چا ته خپله ښځه نه ده معلومه، چا ته خپل بچې نه دی معلوم، غلاګانې ډاکي دا خو سخت ظلم دی. نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي، نه به ډاکه کوي، نه به څوک بدعملۍ کوي، نه به څوک زیاتي کوي، نه به څوک په چا ظلم کوي. دا ګوره د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک وارول. هغه ځای نه سیبه ابرهه راخطا شو چې ته د مکې مکرمې نه یو عربي تللی او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړو، یو خپل بیت به ورته وایي، بیت الله نه بیت به ورته وایي، یو خپل کور یې جوړ کړی، خلکو ته یې مه ځئ مکې ته، دلته راځئ او طوافونه کوئ، عبادت کوئ. یو عربي له غوساوله له لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. دا زموږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړې، لوی اودس ماتې پکې وکړه. ابرهه بادشاه چې هغه راویښ شو راغې تپوس یې وکړو دا ولې؟ وایي دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي، خو د مکې یو سړی و دلته اورېده راوړېده، معلومېږي دا چې زموږ د دې ساره د عبادت خانې بېزتي هغه کړې ده. وایي ښه هله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نیروان کړی. لوی لښکر یې جوړ کړه د اتیانو، د اتي غټ اتي ته مشر و، مخکې و اتیان او صاحب لوی لښکر او وایي ځو او دا د بیت الله کې د عرب دي زموږ د عبادت خانې بېزتي وکړه، موږ زوره دوی د عبادت خانې بېزتي کړو، دا ولې لوټې لوټې کړو. مکې ته اطلاع راورسېدله چې صاحبه د ابرهه لوی لښکر را روان دی او بلا لښکر دی، ورسره جنګي سازو سامان دی، ورسره اتیان دي، په ډېر دومدام کې را روان دی. د مکې خلکو کې طاقت نو چې دوی مقابله وکړي، دومره طاقت په چا کې نه و. خلکو یې څوک و وایي دا چې کلي خوشي کړو او ته غرونو ته به وخېږو، به دې به راشي بیت الله بران کې دي به دې موږ بیا جوړ کړو، بل علاج یې نشته. د ابرهه چې راغی نو دې د مکې مکرمې لږ غوندې بار دیره شو، دمه کوي او راځي او په ډېر زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کوي چې بیت الله به لوټې لوټې کړو. چل خیم دې عربو ته چې دې څنګه راځي او زما عبادت خانه روانه چې څومره د عربو د خلکو اوښان او څاروي هغه ټول ونیول. اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له درځي ټولې راولې. د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب ده ته چې وایي چې ستا اوښان یې ونیول، پرې ښه یو ورغې ابرهه له پرې څه کوې مړه به دې کوي، نه خپل اوښان ته یې غواړم. تاریخ لیکي چې د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابرهه ته ور مخامخ شو، وی دا څوک دی؟ وی دا جیله د قریشو کې یو سردار دی په سردارانو. اوس ګوره څنګ کې د هاشم د تندي نه غرانه تله او خشته انسان و، دارنګې د عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چا ته به ور مخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت پکو. ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی، خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاس دی راکوشو ورته ورته غاړه وه. وی دا څوک دی؟ وی دا جیله د علاقې په سردارانو کې یو سردار دی، راوچت یې کړ ځان سره په تخت کېنو. وی حضرت څه پسې راغلی؟ وی زه راغلی یم زما اوښان تا نیولي دي، ما ته مهرباني وکړه هغه خپل اوښان راکړه. اوهو وی ډېر ساده ساده هوښیار نه یې. ولې صاحب؟ وی ګوره ته چې ما ولیدې زما په اړه کې ستا ډېر بې قدر پیدا شو او ما په اړه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وایې زه به ستا منم. ما هلکې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وایې چې زمونږ دا بیت الله مه روانوه زه نو هم زه ځم واپس. دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته ایله بې له خپل اوښان غواړې؟ نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مه روانوه، دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړې چې ته څه وایې زه یې منم، ایله دې له اوښان سي زه اوښان ورته پرېږدې، د اوښانو تپوس کې؟ وی نه زه قمقل نه یم. وایي د اوښانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم، الله به د خپل شي تپوس. زما له الله د کور سره څه دي؟ الله پېژني خپل کور یې پېژني. زه د اوښانو مالک او د دې کور مالک بل ذات دی، هغه پېژني او تپوس یې پېژه. ما له راکړه اوښان یې وله ورکړل. عبدالمطلب قوم ته ویې ځای وطن خالي کړې، ووتل د وطن. ګوره د نبي علیه السلام برکت ته دا علماو لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د پیدایښت نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول.
ابابیل راله د توتکرو په شکل توتکرې نو ادي په شکل مارغانو سټونه یې نو سټونه لنډي لنډي سټونه سینه او دا سره جنګېدلي وو راله صاحبه او هر یو توتکري سره 3 کاڼي دي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به یې کاڼی را خطا کړ نو دا سر به پرې ولګېد د فوجي او د وجود نه به یې ووته او د هغه تینه به یې لاندې ووته دې ته میزایل وایي دا د الله میزایل دی د الله توپه ده د الله ګولۍ ده ټول لښکر تس نس شو په هغه ځای تس نس شو اتي وتښتېد ابرهه وتښتېد بل ځای الله مردار کړ بیت الله الله محفوظ وساته دا د چا د برکت نه دا ګورې علما لیکي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه ولې قرآن کې الله ویلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اتیانو لښکر سره مې څه وکړل ته پته نه لګي همې تباه نه کړ همې برباد نه کړ نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک که ستا خلاف کوي ستا د پیدایش نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی د الله د کور دشمن نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم برباد دی کړم مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وي پیدایش د مخکې بیا عجیبه نښې اسمان کې دا ستوري به چودل پړق به شو داسې یو لوی پړق به لاړ هغه ځای نه به یو شغله را خطا شوه دې خوا به لاړ ټوله شپه په اسمان کې پړقار به چې څومره نجومیانو څومره کاهنانو او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغې د پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخر زمانې پیغمبر خامخا پاتې کېدو والا نه دی عبدالمطلب خوب ویني خوب راغی یو سړي ته یو کاهن ته ما بېګا خوب لیدل وایي زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه اونه هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شو څانګې خورې شو فورا اونه اوچته شو څانګې خورې شو خشته ښکلې شنه او په هغه څانګو کې بیا فورا میوه پیدا شوه او زه لوړې پروت یم زه باره د شا نه ووتله وایي چې ما وکته چې دا ونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده ما ورټوپ کړې داسې چې دا میوه ته یې وشو کوم خو زه ورته ورونه رسېدی شو میوه مې ترې ونه شو کوله واپس به را پرېوتم بیا به مې ټوپ کړ چې میوه ترې را شو کوم میوه مې راونه شو کوله دې کې راویښ شو هغه زمانه کې چې کم کاهن و هغه له ورغې داسې خوب مې ولید وی خوب دې رښتونی دی وایي ستا د شا نه به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي خو یاره یو شی دی د هغه میوې ته به ته نه رسې د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې ته به یې میوه ونه شو کولی شي او نه به د هغه میوه وخورې واقعي همدغسې شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او د هغه د وفات نه پس بیا ابوطالب یې تربیت کړی دی لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې له نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان د پیغمبر علیه السلام لوی عزت او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی زمونږ دپاره دا حقیقت دی په خپله فرمایي نبي علیه السلام چې وی ما ته د الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث وی همې کتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان دی یو پیغمبر دی هغه سره 2 امتیان روان دي وی داسې یو لویه ډله وه وی ما لکې سوچ وکړو چې دا جوړ زما امت دی او زما ډله ده ډېره لویه وه وی د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دي وی دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان دی وی دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غارې د هغې نه ډکې دي وی ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده وی دا ستا امت دی دا ستا امت دی دا ستا ډله ده او نبی علیہ السلام فرمایي ټولو نه مخکې د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه ډبومه زه به وډبوم نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې زه به ووایم چې زه فلان کې یم وی ښه بېکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوی دنه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی چې ما ته دروازه کولو شي ګوره نبی علیه السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه اخر کې راغلی یو او د قیامت په ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبي علیه السلام او د هغه امت زیږوري ابراهیم علیه السلام او د هغه امت نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او د هغه امت به هله داخلیږي چې نبي علیه السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي ټول وایي الحمدلله خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي ګوري هلي عزت دی زموږ دپاره لوی عظمت یو نیکي چې به چا وکړه نو یو په یو به وه ستا د نبي علیه السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړي نو یو په لسې د الله حسابوي بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي دا د نبي علیه السلام برکت دی ګناه چې به چا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازې د پاسه به چې سار راغی لیکلي به درش پیدا ګناه کړی په دغه دروازه به یې لیکلي زمونږ ګناه کوو که پټه له چا ته پته نه دی دا د الله پرده ده په مونږ باندې
بالکل پټه ګناه او چې توبه ویستله پروردګار به ته معاف دا ټول برکات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا عظیم پیغمبر عظیم شخصیت الله پیدا کړ، مونږ له هغه امتیان الله پیدا کو او دا حقیقت چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخري زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه. دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی، الحمدلله دا د هغې فضل. اوس لمونځ څه کوو؟ مونږ پته شو پیسو صبر نه کوو، مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو، د دغې عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو. دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی، خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی. ګورې زمونږ خلاف څه مطلب؟ د قیامت پر ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده، هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي. سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و، د هغه حالات درته رسېدلي وو، د هغه عقاید، د هغه اخلاق، د هغه اعمال تاسو کړي دي پکې چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت پر ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو. ګورې رسوا شو، ذلیله شو. الله دې دین او ساتي. کوم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې مونږ پابندي وکړو، د هغې مونږ تابعداري وکړو او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دې وکړه، د هغې بېعزتي دې وکړله، د دې دنیا دې هم تاوان دی او د هغې دنیا دې هم تاوان. هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان. ورو یو مهرباني یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېده او الله پرې ډېر خفه کېږي، د هغې ګورې له خیال وساتئ. د هغه د فحاشي بربنتوب دا د الله ډېر بدې شي. الله فرمایي حدیث قدسی د نبی علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته. الله وایي او زما دومره غیرت دی. الله وایي دا حدیث قدسی دی لکه د یو انسان ښځه یا د هغې لور خدای دې نه کړي، الله یې مسلمان وساتي، بدعملي وکړي، نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي؟ غیرت راغی که نه؟ او زما لور، زما خور، زما ښځه خدای دې وساتي مسلمان. الله وایي دقه رنګې زما بنده زما مخلوق که هغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي، ما له پرې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تا له په خپله خور او په خپله ښځه درلود. دا ګور یاد وساته، الله نه ما د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دی، حدیث قدسی دی. تا له چې وي څنګه په خپله حیا غیرت راځي، دارنګې د دې مسلمان السړیو د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ما له ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شو. حیا یې خوښه وه، الحیا نصف الایمان. حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا، لویه شعبه د ایمان د حیا، شعبة من الایمان. لویه امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی، عظیمه شعبه ده د ایمان، لویه څانګه د ایمان حیا. او نن زمونږ مخلوق خدا امت ګورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. تاسو ورشئ وګورئ په عراق کې مونږ خفه یو، بلکل پې خفه یو. امریکا ظلم کوي، الله دې امریکا تباه کړي، الله یې د مسلمانانو د عراق او د فلسطین مرسته وکړي. ولې تباه شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباه شو، د بې حیایۍ د لاسه تباه شو. ورشئ فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ، اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم پینټونو کې ګرځي، اوس هم کټ کړي سرونه جنکۍ ګرځي، اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله رانیولي دي. ګورئ که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي، مونځ ونه کړې نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګورې هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه که بیا به ورته الله وګورې، خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دی چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته وګورئ، فلسطین کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، دا ملکونه وګورئ که نه چې د الله رانیولي دي، په خپل قهر او په خپل غضب یې رانیولي دي. ما ته مخکې ورځو کې چا د دوبۍ قصه کوله، ما یو شاګرد دوبۍ ته ځي، ما ته قصه کوله، قسم دی چې وی حیران شوم چې خدای پاک. بل ورځ ما ته یو MP صاحب خبره کوله، هغه تلو دوبۍ ته، ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب درته ویلی نه شم، داسې ځای نه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له، امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي. فحاشۍ نه شراب داسې پکې میلاوېږي، داسې لکه اوبه چې دلته میلاوېږي. دلته به ورته ګانې میلاوي چې هلته شراب درته مفت میلاوېږي، اسان درته میلاوېږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي، سبا به دا قوم هم الله راونیسي. ویم خدایه پاکه امریکا تباه کړي. د امریکې ساتلې څه ده؟ د دې له ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلکو له الله په دغه امریکې ظالم په لاس سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې کې 2 بجې په جنګ شي، پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ وایه که نه خپل له ورکوي. پردي له چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی. هغه پلار هوښیار دی چې خپل بچي له څپېله ورکوي چې ته بچې روانېولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغې پردی دی، هغه له خو خیرت د لمبرو لرګي دی، خیرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي، فحاشي کوي که نه، الله یې په دا دنیا کې رانیسي، ذلیله کوي.
شرموي نو خدای زمونږ دا وطن د بې حیا نه ګورې وساتي. زه یریږم ډېر، یو سیلاب د بې حیا را روان یو او ته پته نه لګي. په نیکرو کې جنکۍ فوټبالونه کوي، په نیکرو کې جنکۍ کرکټې کوي، په نیکرو کې جنکۍ ریس کوي را لکانو سره مخلوطه. بله په ګوجراواله کې څه شو؟ ګوجراواله کې لکانو جنکۍ په نیکرو کې یو به سره منډه وایي او بیا د هغه علما راپاسي او د هغې مقابله کې د هغې خلاف کوي. حکومت په هغه مولیانو باندې ګولی وروي. ملا صاحب ستاسو کار دی چې څوک څه کوي نو کوي به دا ملک د مسلمان دی که کافر دی. هسې تاسو نه تپوس کوم، تاسو به چېرته اورېدلي خوا کې سته هندوستان ملک دی چې په انډیا کې د هلکانو جینکو دغسې بربند منډې والي؟ هلته به نه اورېدلي. ورشه وګورئ په اسرائیلو کې یهودیان دي، د هغې چېرته د کرکټ میچ هم لیدلي، د ښځو غوسه کې هلکان هم لیدلي. جاپان وي ترقي کو ترقي به نه کوي، کرکټ پکې شته، فوټبال پکې شته، هاکي پکې شته. مو په کار د خدای اخته وي. باید د مسلمان نیم د مسلمان زه مسلمان یم، ملک مې د مسلمان دی او بیا غیرت زما د مسلمانۍ نشته، اسلامي غیرت زما نشته دی. دا سو دا نن هم ما په اسمبلی کې هم دا خبرې وکړې، دا دلته چې راته ویل کم از کم حیا او عزت دا د مسلمان خو خپل دی. کم ما نن هم دا خبره وکړه، مې زه مسلمان یم، زما اسلامي خپل غیرت شکر دی شته دی. زه مسلمان یم، زما خپل ثقافت شته که نه؟ زه مسلمان یم، زما خپل حیا شته که نه؟ او د اسلام نه ماسوا د انسان ذهنیت او د انسان عقل دا مني چې د ما لور خور د بربنده هلکانو سره یو ځای ریس وکړي او منډې دې ووهي. د حیا څه شول انسان؟ صدر صاحب وی خیر دی که په نیکر کې ګرځي، وایي ته سترګې پټې کړه. افسوس دی ته سترګې پټې کړه. بل پکې لا وایي وایي حج کې چې جینکې او هلکان خدای دې تباه کړه. د دې منډو د حج سره تشبیه ورکړې. حج کې دې لپاره ګرځي، عمره کې دې لپاره ګرځي، بربند ډولونه پکې کوي. هلته هلته خدای ته جاړي، هلته کوکه ملکان دي او که جینکې دي رور خور غوندې دغسې دي، دواړه الله ته جاړي. هغه منډې بربند ته وایي دا د حج په شانتې دي، حج کې داسې دي دا هم داسې دي. په دې قومت څه وشو، په دې قوم څه وشو، په دې وطن څه وشو؟ د فحاشو د بېدینۍ او سیلاب قسم په الله را روان دی. او زه په دغه یېرېږم که دا سیلاب راغی په دې مونځ به د خدای پرې نه دي، په دا زکات او په دا روژه به د خدای پرې نه دي. دغه چل به کوي لکه په عراق کې او په افغانستان کې چې کومه لوبه شروع. الله دې مسرتي. کم از کم مونږ له پکار دي مسلمانانو له چې مونږ د خپل حیا او د خپل غیرت خیال وساتو. خپلې زنانه، خپلې خویندې، خپلې لوڼه، خپلې ښځې هغې برقو کې وساتو، هغې عزت کې وساتو، هغې حیا کې وساتو، هغې د بې حیایۍ نه وساتو، هغې د بازارونو د دوکانونو د چکرو نه وساتو. ممکن د الله حفاظت وکړو. نور دې پکې الله خیر کړي. نن سبا خو هلکانو جینکو سره موبایل سیټونه په لاس کړي، موبایل جینکو هلکانو سره په لاسونو کې ګرځي. خدای خبر چې څه حال دی په کوم طرف دنیا روانه. دوکې چې الله مو عبادت نصیب پروردګارم به مصایب نه وساتي. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نوازو. د نبی علیه السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نوازو. قحط تېر کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواغېشتل او هغه به یې په کاسو کې ماته کړه او په هغې به یې ترکاري یا ګولي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به یې خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا و چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوري کوله، ډوډۍ به یې ماتوله. هاشم ماتونکي ته وایي، ډوډۍ ماتونکي. خپل نوم یې عمر دی، عمر. خو چې خلکو له به یې ډوډۍ ماتوله او چوري کوله او ورکوله به یې په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی لیکن الله پکې داسې صلاحیتونه یې ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندګي خو په تجارت وه. لکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه وربشې، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادي غیر ذي زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کوم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دې هاشم یو مشوره وکړل او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په چارسده کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې ښخې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به ورځ دو پس روانه شوه نو مثال په طور ناګومان کې به یې دمه وکړه. بیا پېښور کې، بیا کوهات کې داسې به ورو قافله تله او یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به یې تجارت کو. خو ډاکې ډېرې زیاتې وې.
قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدې چې روانه به شوه د شپې به پرې ډاکوان رالل یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وې حمله به یې پرې وکړه ټول مال به یې لوټ کړه دې هاشم یو پروګرام شروع کړ ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی داسې یو طریقه یې جوړه کړله چې دی په ټولو قبایلو ګرځېد شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل او دې فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري که دا قافله چا لوټ کړه ذمواري به په هغه کلي دې یو معاهده وکړه چې هرڅدې ته به قافله روانه شوه که په هره لاره کې به قافله لوټ کړه کوتبانځی مثلا رزل او یا بل کلي دا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ شوه دا د یو معاهده وکړه او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شي نو موږ به یې ذموار یو او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر دا پروګرام یې شروع کړو حالانکې ډېر لږ عمر دی د 11 کالو دی خو پروردګار ورته دا یو صلاحیت ورکړه او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچه وشوه چې هر چا به یادونه وی هاشم 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 بس نوم یې مشهور شو یو لیډر ته جوړ شو یو رهنما ته جوړ شو کلي په کلي خبرونه خواره شو خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه هغه رڼا څه وه دې تندي کې رڼا وه هغه دا وه چې نجومیانو او کاهنانو به ورته وکتل وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په دریم پشت کې د ده نه پس په دریم پشت کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو دا پراپګنډ خورش دې سړي کې چې کوم خوبې دي ده کې چې کوم صفات دي د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي او خشتوالي کې الله دله کوم حسن ورکړی کوم انداز نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې دته پیشکش نه کړي چې هاشمه واده ته نږدې او ته مهرباني وکړه زما لور سره نکاح وکړه زه په لور درته په نکاح درکوم ده به ویې نه صبر بل چا به ورته پیشکش وکړه بل به ورته پیشکش کو او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چېرې ته به خامخا واده کې نوجوان بالغ شوې او زما لور درته په نکاح درکوم تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه یې د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې امریکا ده دوه بادشاه وي دوه یو روم او یو فارس او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وي دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونو یو روم او یو فارس و د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وي هرقل دا د روم بادشاه لوی سلطنت یو لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي هغه ته اطلاع ورسېدله هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړه نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صیبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دا هغه سړی دی خو چې دا پته ورته ولګېدله هغه ورته یو پیغام راولېږه وی ای هاشمه ما اورېدلي دي ډېر هوښیارو بادشاه د روم ما اورېدلي دي چې ته ډېر زیات سخي یې ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی زه دا اورم چې تا له تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي نو ته د یو لوی قوم کشر یې رکوټې عمر دې کم دی خو تا له الله عزت درکړی دی نو زه تا له د روم شهزادګۍ په نکاح درکول غواړم خپله لور تا ته واده کول غواړم او په ډېر لوی عزت راشه د ما روم علاقې ته زه به تا له خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي نه ورکوم تا له در کوم ته مهرباني وکړه راشه ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کړم ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شې بیا به تا له ډېر عزت سره قافله رخصت کړم او زه خپل وطن ته دې ځه لیکن هاشم وایي چې دا هېڅ چرې نه کېږي د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبي علیه السلام دا نسب لږ ځان ته رانږدې کړم او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کم دله ورکم او زما په اولاد کې بیا نبي آخر الزمان پیدا شي دی یو سوچ او فکر و هاشم وي داسې نه کوم مدینې منورې ته لاړ د مدینې منورې په سفر باندې د 25 کالو دی ګوره عمر یې دومره دغې وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینې منورې ته لاړ هلته کې خلکو سره د مدینې شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل ضوابط برابر کړل تجارتي خبرې ترې وشولې هلته کې یو جینۍ وه سلما د هغې نوم سلما بنت عمه دا د بنو النجار قبیلې بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې لکه ځکه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه
د هغې یو جینۍ وه او هغه جینۍ سره د هاشم واده شو. د هغه جینۍ دې خوښ شو او د هغه جینۍ خوښه شوه او بس هغې پیغام ورولېږه وایي ډېره ښه خبره ده. د هغه جینۍ سره د هاشم واده شو او د واده نه پس څه موده دی په مدینه منوره کې اوسېده. څه موده یې تېر کړل په هغه قبیله کې هغه خپله سخرګنی کې او بیا د هغې نه اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته خپل کلي ته ځمه او چې د هغه کلي نه راووت بس نږدې کلي کې ناجوړه شو وفات شو. هاشم وفات شو 25 سال 25 کال عمر کې وفات شو. لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایښت نه پس د نبی علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده. ګوره مخکې رب العالمین د اشارې کوي چې ودرېږه چې یا دله د مدینې منورې جوړه کړم چې نبی علیه السلام بیا وروسته هجرت کوي هجرت مدینې منورې ته نو چې کم از کم د مدینه منوره هم هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که نه ځکه نبی علیه السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي دا زما د ماما کورنۍ ده او دا هم یو عجیبه واقع ده. په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه دی تبع د هغه نوم دی هغه تېرېده د مدینې منورې پخوا دې ځای کې دمه وکړه چې دمه یې وکړله نو د خپلو مشرانو ورته ووایي علما چې کوم د سره په قافله کې وي بادشاه سلامت دا خوره مونږ ته معلومه ده دا څه بل شان خوره څنګه خوره ده وی هغه نبي آخرالزمان به دې خوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي مونږ کتابونو نه معلومات مونږ ته پته لګي چې دا هغه خوره ده. نو د پیغمبر علیه السلام د نبي آخرالزمان خو ډېره لویه چرچه وه لکه و چې د عیسی علیه السلام مونږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده قرآن کې ثابته ده حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي بادشاهي به کوي. دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر عنقریب راتلو والا دی. نو دغې بادشاه دا چل وکړه چې په مدینه منوره کې یو مکان جوړ کړ ډېر اعلی ښکلی کور یې جوړ کړ او په هغه کور کې د دې خپلې قافلې یو لوی عالم چې ډېر بزرګ او ډېر نیک و هغه عالم یې په هغه کور کې دیره کوي دا ستا کور دی دا ته به دې کې اوسېږي تا زه پرېږدم مونږ د نجو ته دلته پاتې شه او هغې عالم له یو خط ولیک وی دا خط به ځان سره کېدی او که ته مړ کېدې نو دا به خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدې نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوې او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط وروستو رواني بس او په خط کې لیکلي سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی د پیغمبر علیه السلام نوم د هغه نسب چې تا ته زه دا خط لیکم زه په دې لاره تېرېدم او ما د دې خپلو علماو وي چې دلته به نبي آخرالزمان راځي نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تا یو کور جوړ کړ دا ستا کور دی چې کله هم ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خوانی ځای کوی کې به اوسېږي. هغه عالم ته یې وایي چې ته به دا خط خپل زوی له ورکړې که ستا په وخت کې دا نبي آخرالزمان راغی دا خط به ته ورکړې کور به ورته خوښي کې ته به تېزې لاره کول مخکې نه یې وله کور جوړ او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوه کړي که نبي آخرالزمان راغی نو دا خط به وله ورکړي کور به ورته پرېږدي او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي چې که نبي آخرالزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي دا د هغه دا خط به وله ورکړي. اتفاقا دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کم کور ته نبی علیه السلام هجرت وکړ ورته راغی پکې دیره شو دا د هغې عالم نوسی و او هغه ختم دی ابو ایوب انصاري رضی الله عنه سره پروت و نو چې نبی علیه السلام مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ چا وی زما به میلمې چا وی صاحب ما سره به چا وی ما سره به وی دا اوښه پرې دعوها فانها ماموره وی دا ما دا اوښه پرېږدې دا الله له طرف نه دې ته حکم شوی دی چې دا اوښه کم ځای سم لاسته بس د هغې کور والا زه میلمې اوښه لاړه 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 یو ځای کې کېناسته ځمکه به یې بیوله هلته کېناسته چې کېناسته فوراً پاڅېده اوچته شوه لږه داسې مخکې لاړه وګرځېده راوګرځېده واپس راله په هغه ځای کېناسته چې کېناسته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر زر سامان کور ته وتښتاو خوشحاله شو او بیا نبی علیه السلام له هغه خط ورکړه د الله رسوله دا ماته د نیکه نه یو خط دقسې نسبن را روان دی او دا د یو تبع بادشاه یو زمانه کې په دې لار تېرېده دی تاسو ته لیکلی دي هغه خط نبي علیه السلام ته میلاو شو په هغې کې لیکلي چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی او کله هم چې تا هجرت وکړه دا به ستا کور وي نو نبي علیه السلام مبارک دا ولې چې د هېچا په احسان نی چې ګري پردي کور ته نبي علیه السلام راغلی دی یا د چا همسایه دی یا د چا په کور کې دیره دی نبی علیه السلام به وفرمایل یره وی الله ډېر لوی بادشاه دی الله ماله په هره موقع عزت راکړی دی زه داسې وطن ته راوستم چې زما ماماخیل و نیکانه ده مدینه منوره دا د نبی علیه السلام ماماخیل و ځکه نیای د دې وطن وه
نیکې د دې وطن ده نې د دې وطن وه او بیا عبدالمطلب د هغې نې اولاد و د هغې د نبي نیکه د هغې نوسي او دا هغه بنو نجار قوم دا هغه قوم دی چې کوم د نبي علیه السلام ماماخیل دي نو دا ګورې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې هغه تبع بادشاه پیشنګویي ورکوي او هاشم له خلک په دې نیت لور ورکوي چې دا هاشم هغه کس دی چې د په نسب کې به پروردګار د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي دا ته یو قسم پیشنګویی وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفیات العیان کې ابن خلکان لیکلی دي یو علاقې ته تللی و دې ته دې لیکي چې یو علاقې ته لاړم یو قافله ده او د قافلې نه زه خطا شو پیاده قافله زه لاړم یو غرض پسې چې رالم قافله تللی وه یو خوا منډې مې ووالې بل خوا مې منډې ووالې بل خوا مې منډې ووالې قافله نشته منډې وام په قافلې پسې چا نه تپوس کوم په کومه قافله لاړه داسې لاړه یو ځنګل ته رالم چې ځنګل ته رالم را باندې سیده شو باد شو باران شو طوفان شو شپه را باندې راغله یا خدای اوس رسو دې ځنګل کې چې ته مار نی لړم نی زمری نی شرمق نی دا به څه کوي وی پریشان یم یک تنها او دې خو داسې شیبې باران دی زلزل دی چې خدای مرمه یو رانا مې لرې ځای کې صحیح کړه وی مې چې دا جوړ زمونږ قافله ده او یو ځای کې خیمې خښې کړي دي اور به بل کړي هغې رانا پسې منډې ځان مې وروسو چې مې وروسو مې وکتله نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادي ده قافله نه ده یو آبادي ده چې مې وکتله آبادي ده شپه ده نیمه شپه ده او یو لویه قلعه ده پکې بره ډیوه بلیږي د هغې نه رڼا خیږي بجلی خو وینه هغه زمانه کې وی راغلم او د دروازې خوا کې ودرېدم چې اوس د باران نه ځان بچ کړم دروازه مې وډبوله چې مې وډبولې یو سړی بره ناست دی په قلعه اواز یې راکړه څوک یې چې زه خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم دا چې نوم به واخېستی نو خلکو بیا قدر کوم ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله دی نو د ګیر چاپېر علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره نو اوس هم که یو سړی راشي تا ته چې زه د مکې یم نو خلک د مکې د نوم د خاطره د هغې عزت کوي قدر یې کوي هغه زمانه کې هم دغه مکې ته به خلک حج ته راتلل عمرې له به راتلل نو ډېر احترام به خلکو د مکې والا کو نو دی همغه وایي چې روزه د مکې یم د بیت الله د خو یم او میلمه یم باران ووالم ګلی ووالم طوفان ووالم مهرباني وکړه شپه د اور راته لرې کړه قافله رانه بېدرکه شوې زه ترې روک شوې هغه ورته وایي چې نه مونږ خو د شپې ور چاته نه درکوو یاره وایي ته مهرباني وکړه که ستا څوک مشر وي نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ له لاسه هغه لاړ هغه خپل مشر ته یې وایي چې دغسې یو میلمه دی وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوی یم ما ته دا دروازه کولاو که الله شابه وي مسافر دی زر ورته ورکولاو او دا مسافر د مکې دی د مکې د خلکو خو مونږ ډېر قدر کوو احترام کوو وی دروازې راته کولاو کړه وایي چې کولاو یې کړه میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته اور یې راته بل کړه ګرم یې کړم ډوډۍ را باندې وخوړه او حتی چې دا هغې محل کې دغې دا چې کومه قلعه ده دی کې چې کوم مشر و هغه پخپله راکوشو او زه مې ډېر قدر او عزت یې وکړ خو مې ډوډۍ وخوړه ډیوه بلیږي ما ته داسې نیغ نیغ ګوري زه ډوډۍ خورم دی ما ته نیغ نیغ ګوري وایي هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دی پکې وده شي او سار به زما د اجازت نه بغیر به نه ځې هېڅ غم مه کوه مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده ما ته خو لار نه را معلومه هېڅ غم مه کوه تا به مونږ نوکران به درکو تا له به مونږ سورلی بندوبست وکړو تا به مونږ مکې ته رسو ته زمونږ عزتمن میلمه وی خوشحاله شو وی شپه مې تېره کړه چې سهار رڼا شو هغه سړی راکوش یې راکوش شو ما ته نیغ نیغ ګوري او ډېر په شوق راته ګوري ښه ډوډۍ ناشته یې راله راکړه او ډېر زیات زما عزت یې وکړ زه دې هغه کې ویم چې دا سړی ما پېژني ما دونه قدر یې وکړه چې دونه به سړی د پلار او د استاد زمونږ کې لکه دی چې زما څومره عزت کوي زما څومره قدر کوي ته څوک دی وی خیر چې ما ته وی میلمه دمه شوې راځه میلمه چې زه باندې سیل وکړم مې چې صاحب دا کوم ځای ته زه راغلی یم دا کوم ځای دی وی چې دا خو زمونږ زه عیسایي یم پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده زمونږ عبادتخانه ده عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و نو هغوی به چې د ځنګلو کې یا د غرونو په سمڅو کې په غارونو کې به ناست و خپل عبادتونه به یې کول دا زمونږ ګرجه ده زه عیسایي پادري یم د عیسایانو مشر او دلته کې زمونږ د ګیر چاپې د علاقې دا خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی ځنګل وی راځه وی روان شومه یو ځای راته ښیي بل ځای راته ښیي یو کوټې ته یې بوتلم وایي چې کوټې ته یې بوتلمه هغه کوټه کې 3 بوتان دي د کاڼي وی دې ورته مخامخ ودرولم چې دې ته ګوره وایي چې ما نو بوتانو ته وکتل
نو په دې زړه کې وایم چې ابوبکر خوب یې نه او که ویښه ده وی ځکه چې ښي طرف ته کوم بوت و هغه زما و بلکل زما ډیزاین دی او زما نقشه او هغوی خاندي اوس او وی چې کوم منځ کې بوت و نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو لا نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه ده کړې ډېره مخکنۍ خبره ده دا د هغه بوت دی د هغه شکل دی بلکل هو د هغه شکل او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی حیران شومه چې یاره دا ښي طرف ته زه یم میانس کې د نبی علیه السلام مبارک نوم واغه کې دا هغه دی او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر دا د هغه بوت دی دا څنګه چل شوی دی دا بوتان زمونږ چا جوړ کړي دي او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناست نو هله به تصویر جوړی که نه چې یو سړی ته مخامخ نی ناسته ته د هغه تصویر خو نشي جوړو دا خو ډېر ګران کار وایي چې ځان ته هم ګورم لاسونو ته هم ګورم او د خپل بیت ته هم ګورم وایي هغه سړی ما ته وایي چې سوچ مه کوه وایي بیا چې زه ویښې مه کودیم وایي ویښې وایي ما ورته وایي چې اخر دا څه که دا څوک دی وایي نه او خو دې پېژندل دا څوک دي مې چې د آخري طرف ته خو زما نقشه ده میانس کې را چا ده دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه نقشه ده ګس طرف ته را چا ده دا د ما یو بل ملګری زما د قوم عمر د هغه نوم دا د هغه ټیک دي زه فرق خو پکې نشته ستاسو را تصویرونه چې مونږ په دا کاڼې جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته ما چې بلکل پکې فرق نشته خو زه حیران په دې چې دا هم جوړ کړي څنګه دي مونږ ته څوک ناست زمونږ نقشه جوړه کړې ده هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه وې که نه چې په کیمره فوټو وال او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران کار په کاڼې کې دا هر انسان دغه پوزر او دوه سپېمې دي دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده دا خو د ټولو خلکو دي خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي په دې فرق راځي د چا پوزه لږه غټه ده د چا وړه ده په دې فرق راځي د چا رنګ لږ تور دی سور دی سپین دی په دې فرق راځي د چا مخ لږ غونډې دی چا اوږد دی په دې فرق راځي نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی بل څه فرق خو پکې نشته نو چې ته د چا بوت جوړه لږه غوندې پوزه دې وله غټه جوړه کړه یا د هغه پوزه غټې تا وله لږه وله جوړه کړه دا بیا هغه شکل وي د هغه سترګې یو شانتې دي تا وله لږې غوندې بل شان جوړې کړې لږې اوږدې دې کړې لږې دې غټې کړې لږې دې جوړې کړې شکل بدل شو د هغه خوله ده که لږه دې وله برسېره جوړه کړه یا دې پکې پټه کړه یا دې اوږده کړه یا دې کلاو کړه بس شکل دې بدل کړه نو بوت چې را چا جوړی دا به په پیمانه یو شان کرخه راکاږي چې د هغه په شان پوزه سترګې غوږونه رنګ چې معمولي فرق پکې زه حیران شوم چې ډېره خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي دا مونږ ته مخامخ ناست وو او مونږ یې باقاعده کچ کړي یو او زمونږ او مونږ خو نه څوک لیدي دي نه زمونږ چا اندازه اخیستې ده وایي ما ته وایي چې راځه وایي کښېنولو وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دي ما وایي چې وایي ښه دا میانس کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی مې چې او بلکل زمونږ ملګری دی وایي دا به نبي آخر الزمانې د آخرې زمانې پیغمبر به ته بیا لومبې ملګری او دا ګس طرف ته چې کوم ملګری دی عمر دا بیا دویم ملګري دا درې کسان یا لکه دا منقشه را کوم ځای نه پیدا کړې ده او لیکلې مو ده وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي مونږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخر الزمان کوم صفت دی د هغه د لومبي ملګري کوم صفت دی او د هغه د دویم ملګري کوم صفت دی هغې نه مونږ دا نقشې جوړې کړي دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې وو وایه که نه نو به کوه نو دا دې ته وایي او بل دا نقشهنګار د کمال سړی و چې انسان د لیدې نه د هغه د صفت نه د هغه دانچه جوړه کړې ده وایي زما زړه کې خو شک راغی سوچ مې راغی یمن ته څه زمانه پس لاړم یمن ته چې لاړم یو تجارتي قافله کې نو هلته په یمن کې یو سړی راغی وایي ما ته وایي چې تو دی ستا څه نوم دی وایي ما ورته چې زما فلانکې نوم د پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي مې چې زه خو د مکې مکرمې اوسېدونکی د کوم قوم سره تعلق لري فلانکې قوم مې دی کومه محله کې اوسېږي فلانکې محله کې اوسېږي یاره وایي ته یو مهرباني وکړه دارون دې لږ ښکاره کړه زما پکې یو غرض دی مې چې ته زما پرون څه کې دا قصایص کبرا کې دغه لیکلي ده سیوطي رحمه الله دارون باندې څه کوي زما پکې غرض دی مې چې زه خپل رونونه چاته نه ښیي وایي ملګرو ما ته وایي چې خیر دی بوډا سپینګري دی او ښایه که څه کېږي وایي چې روین مې ورته اوچت کړه نو په هغې یو داغ و وایي ما ته وایي چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبې ملګری د هغه لومبې خلیفه به هلکه تا څنګه معلومه کړه وایي چې د آخرې زمانې د پیغمبر پوره نقشه او د هغه د ملګرو پوره نسب او نقشه مونږ سره زمونږ په کتابونو کې موجود زمانه تېرېده خبرې تېرې شوې ډېر کلونه پکې واوړېدل
هغه دور دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه نو په ټولو مرګرو کې لومبې مرګرې په بالغانو کې چې هغه ایمان راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره مرګرې وکړه دوستانه آمنت به فبما جئت به په تا باندې چې تا کوم دین راوړی دی په هغې ما ایمان راوړه ایمان مې راوړه خو یو تپوس ته نه کومه چې ستا د نبوت څه نښه شته ځکه پیغمبر خو معجزه کن د عقل نه خلاف یو نښه یو نښه شته د نبوت د پیغمبر شته چې ته ماته هغه نښه وښیې ایمان مې راوړه ګورې په دې خیال تپوس نه کومه که نښه دې وښوله نو مؤمن به شم او که نښه دې ونه ښوله نو ایمان به نه راوړم ایمان مې راباندې راوړه منم دی خو هسې یو نښه شته وی ما ته وی چې یو څه نښه ده وی زما د پیغمبر نښه هغه ده چې په یمن کې هغه پادري ستا پرون هغه داغ کتلی وی زما د قسم په رب العالمین که دا البما خپل پلار ته یا خپلې مور ته یا چا ته م ویل او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکي چې نم خصایص کبرا کې شته د سیوطي کتاب دی پیتلی م یو علاقې ته هغه علاقې ته چې لاړم نو د قریشو ما تاسو ته وي خلکو به ډېر قدر کوو عزت مه کوو وی خلک راته راجمع شو چې مونږ ته څه نصیحت وکړه ته قریشي او د مکې د خلکو نه نو مونږ ته څه نصیحت وکړه وی زه پاڅېدم اګر چې دی نوجوان دی هلک دی وی څو خبرې مې وکړې دې کې بوډا سپینګیري سوی را بوډا بابا دی وی یو خط ورسره دی ما ته چې په دې دستخط وکړه ما وی چې بابا دې کې تا څه لیکلي وی چې بس په دې یو دستخط راته وکړه مې چې زه څه ولیکم څه دستخط وکړم څه دې لیکل په هغې کې دا لیکلي چې که زه عمر بادشاه شوم او بیا ما په دې علاقه حمله کوله نو دا فلانکې کلي کې چې کومه د عیسایانو عبادت خانه د ګرجره دا به نه روانو وی مې چې بابا تو کې را پورې کې ما ته ګوره عمر ته ګوره بادشاه ته ګوره عرب لا چاله باچهی ورکړي عرب خو قبایلي خلک جبي مشر کم دی بل به ومني او بیا زما بادشاه کېدل او په دې علاقه باندې حمله کول او ګرجې روانول کاکا ټوکې را پورې مه کوه وی ما ته وایي چې نه کړه ته ما ته دا لیکل وکړه مې چې بابا ته لیونی که زه درته روغ نه ښکارم زه به څنګه عربو بادشاه سم او په دې علاقو به حملې کوم وی ستا غرض سره خو ما له دستخط وکړه وی خلکو راته وایي چې د بوډا بابا دی د عیسایانو مشر و وی ما دستخط ورته وکړه بس زمانه تېره شوه کلونه تېر شوه خبره ته یېره ده راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه هغې نه پس حضرت ابوبکر صدیق بادشاه شو هغې نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو حکم یې وکړه جهادونه غذاګانې شروع شوې دغه علاقه کې چې دا دې کم تللی و او بابا ته خط اخیستی و په هغه علاقه فوج د مسلمانانو ورغی چې فوج ورغې په دې ګرجه ورغلی دا ګرجه روانه و بابا بوډا سپین ګیری دی وریځې یې په دې سترګو راویزان دي څه کوئ بچو موږ بابا ستا دا ګرجه روانه و وی پام کوئ دې له ګوتې یو نسئ ولې وی ستاسو امیرالمؤمنین ما له خط راکړی ما له لیکل راکړي لیکل وښایه چې وی قول د عمر دستخط دی رضی الله عنه چې دا به نه روانو وی دا ما له لیکل راکړي ستاسو بادشاه څنګه ها عمر خو مونږ ته وایي چې ګیرواله کې ګرځي او تا له لیکل درکوي فورا یې د هغه ځای نه بابا دا خط راکړه دا مونږ هغه ته ښایو چې دا د هغه دستخط دی او که د هغه دستخط نه دی وی وښایه ورته استازي له هغه خط ورکړو مدینې منورې ته یې راولېږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې دغسې صاحب ته مونږ ته حکم کې چې دا روانه که او هغه له بابا له د بوډا سپینګیري د زمانو د هغه له خط ورکړی وی دا بابا راولې بابا یې ورته حاضر کړه بوډا بابا دستخط خو زما دی خو دا درنه تپوس کوم چې دا کله ما کړی دی وی دا صاحب ته پخوانی زمانه کې چې ته کلونه مخکې زمونږ علاقې ته راغلې لا هلک وې او تا نه ما دا لیکل اغېشتی بابا بلکل ټیک ما ته یاد شو خو دا تپوس ته نه کوم چې تا ته هغه وخت کې څه پته لګېده چې زه به بادشاه کېږم او دا علاقې به روانو وی چې تا کله خبرې شروع کړه ستا اواز مو پېد ما بیا خپل کتاب راواغېست هغې ته به مې کتل او تا ته به مې کتل زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم دویم خلیفه و هغه ته وې ما هغه صفتونه نه معلومه کړه او دا مونږ سره باقاعده نقشه پرته ده چې دی به راځي او ګرجې به روانې او د حکومت به ډېر لرې علاقې ته به رسېږي نو ما چې راشه موقع غنیمت دی دا لیکل خو د نوالم چې زما لا ګرجه خو به روانه نه کېږم دومره بهتر صفتونه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا صفتونه د مرګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو د نبی علیه السلام مبارک وصف خو پرېږده د هغه د مرګرو صفتونه دا پوره تفصیل پروت دی نقشه پرته ده په تېرو شوو کتابونو کې ستا د امت نقشه پرته ده ستا د پیغمبر علیه السلام د کلي د هغه د هجرت د هغه د مبارک شکل د هغه د قوم د هغه د نسب
پوره نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده. یهودیانو سره قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. هغه پیغمبر چې دی پیژنده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. مخکې چې به د یهودیانو جګړه چا سره راله نو څه به وي وي د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی که خیر او پیدا کېږي به موږ به د هغه مرسته کوو او تاسو له شکست به درکوو. خو چې هغه پیغمبر راغی وی پیژن چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی ظالمانو بیا هم پې کفر وکړ. عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې د یهودیانو ته د نبي آخر الزمان داسې معلوم دی داسې پیژني لکه خپل بچي چې پیژني. خپل بچي خو سړي ته معلوم چې نماز ویلی که قرآن کې الله داسې پیژني لکه خپل بچي چې پیژني. دا رښتیا ده او ته څه وایي وی نه داسې نه ده وی په خپل بچي کې م شک شته او د آخر زمانې په پیغمبر کې م شک نشته. بچي کې م شک شته څه پته لګي زه وایم زما بچی دی مور مې چې ته ښځې مې چې ته غلطي کړي زه څه خبرې زه خو ظاهر کې یم زما بچی دی زما د ښځې زوی دی که ښځې مې چا سره چې ته غلطي کړې او دا بچي د بل چا نه پیدا نو خپل بچي کې مې شک شته او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې مې شک نشته. دا راته بالیقین معلوم دی چې دا د آخر زمانې رښتینی پیغمبر دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام زیری ورکړی زیری چې زما نه پس به بل پیغمبر راځي احمد به د هغه نوم وي. ټول وایي الحمدلله. دا زمونږ د پیغمبر شان دی دا زمونږ عزت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی لوی عزت دی. نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خو دې نقشه ټوله بدله کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کې چې د هغه د ملګرو دا صفات